وما كان المؤمنون لينفروا كافة، او داسې ضروري نه و چې مؤمنان دې ټول راوتلي وي، خو داسې ولې ونشوه چې د دوی د آبادۍ د هرې حصې نه څه خلک راوتلي وي او د دین پوهه یې حاصله کړې وي او بیا واپس تللی وي او د خپل علاقې خلک خبردار کړي وي چې هغوی د کفر د طریقې نه ځانونه بچ کړي وي. چې جنگ تبوک کې کم خلک شاته پاتې شو او هغوی سره ډیره سخته معامله وکړې شو، نو مسلمانان لږ ویښ او رابیدار شو او هغوی کې هر یو آینده څه هم جنگ ته تلو دپاره هر وخت تیار وو. فرمای ټولو خلکو له په جنگ د تلو اجت نشته، لږ خلک دی د علم په میدان کې هم څه کار وکړي. ځکه ویل شوي دي چې ضروري نه ده چې ټول مؤمنین وځي، بلکې داسې ویل نه کیږي چې هر یو علاقې نه لږ خلک روزي، په دین ځان پوي کی او واپس د لاړ شي او د خپل علاقې خلک د خبر کی. یاد ساتئ د اسلام دفاع په دوه موازونو ده، جغرافیایي طریقې سره د مسلمان ملک سرحدونو حفاظت او دویم د نظریاتي سرحدونو حفاظت، د خپل نظریه حفاظت، خپل د دین حفاظت. بعض خلک د داسې وی چې څوک علمي سرحد په بنیاد باندې خپل دین کې راتلو والا د هر رکاوټ مقابله کوي. هر دور کې داسې کوششونه شوي دي چې خلکو د اسلام خلاف پروپاګاندا کړې ده. بیا مسلمانانو کې داسې خلک هم پاتې شوي دي چې چا د علم په میدان کې طاقت حاصل کړی دی او اول زمانه کې داسې ډیر خلک وو. اوس ګوري د امام بخاری او د امام مسلم زمانه هم یو و، دینه پته لګي چې یو زمانه کې څنګه عالمان موجود وو او د داسې خلکو کثرت وو. نو بیا څه وشو؟ وخت سره داسې خلک کم شو. کله نن سبا دور کې وګوره نو زمونږ څه حل دی چې مونږ خپل ذهین ترين اولاد خو دنیا کارونو کې ولګو، خو چې کم اولاد ناکام شي نو هغه مونږ د دین طرف ته ولېګو او نتیجه څه شو؟ زمونږ دینی رهنمایي د داسې خلکو په لاسونو کې رااله چې چاته د دنیاوي تعلیم پته نه و یا د دنیا د مسایلو باندې پویدو والا نه وو الا ماشاء الله. یعنی انن هم صداس خلک شته، داسې عالمان شته چې څوک په دې دوه میدانونو کې ماهر دي، یعنی د دنیا په حالاتو هم نظر ساتي او ورسره په دین باندې هم پويږي. خدا سه مثالونه کم دي. دا وجه ده چې نن امت مسلمه ته کم مسایل درپېښ دي، هغه حل کولو لپاره مونږ بس یو بل ته ګورو، خو بیا هم راته حل نه ملاويږي. نو د دین د حفاظت لپاره دلته یو طریقه خېل کیږي چې ټول خلک به تش جهاد لپاره نه وځي، بعضې به پکې علم له هم وځي او څنګه چې هر علاقې نه، هر بستی نه، هر خار نه، هر کلی نه چې چرته هم خلک یو ځای اوسېږي، هغه کې به لږ خلک روزي او ټول به یو مرکز کې جمع کیږي. الته به په دین ځان پوي، زده کوي به او بیا به واپس لاړ شي او خپل قوم به خبردار کی. دلته دوه سيزونه ډیر اهم دي، ليتفقهوا في الدين او دویم لينذروا قومهم. يتفقهون مراد فقه مهارت حاصلول نه دي چې کوم د عام احکامات علم دی، د فقهي جزئیات علم دی، د دې طرف ته اشاره نه ده. دې له خو به لږ خلک هم کافي شي، خو دلته ضرورت د کوم خلکو دی؟ لينذروا قومهم، چې د چا د ننه دا صلاحیت پیدا شي چې د دین روح او جذبه خپل د ننه جذب کولو نه پس چې هغه واپس شي خپل بستی او قوم طرف ته، نو په هغه خلکو کې دی هغه روح بیدار کی، هغه جذبه ورکه پیدا کی. دلته د دین هغه په طرف ته اشاره ده چې د کم دراتلو نه پس انسان د دې قابل شي چې نور خلکو کې دی د الله یې رواچي. لينذروا قومهم، پاتې شو هغه علم چې تاسو د لوی نه لوی علامه هم جوړ شي، خو تاسو کې دا صلاحیت نشته چې خلک د خدای پاک نه ويروي یا نور ته د الله د دین دعوت ورکړي. نو او تاسو ذات ته خو به فائدہ وي چې خلکو ته به پته ولګي چې تاسو ډیر تکړه انسان یې، خو څه تاسو د ذات نه په خلکو کې د الله یې هم راضي، دا هم د سوچ خبره ده. نن د امت مسلمه حالت دا شو چې داسې کوششونه خو کیږي چې خلکو ته د دین علم او خېل شي، خو هغه شان خلک نه پیدا کیږي چې څوک د خپل علاقو ته د تلو نه پس دا کار وکړي. نن مونږ له په دې آیت باندې عمل کولو لپاره د خطونو باندې د سوچ ضرورت دی، د داسې ادارو د قائمولو ضرورت دی چیرته چې خلک د دین پوهه او هغه جذبې سره واپس لاړ شي او چې لاړ شي نو چې د دین نه واپس نشي. هغه چې چرته هم دي یو ته د اوخی، دوه ته د اوخی، لسو ته شلو ته د اوخی، خو هغه ټول دی خبردار کی لعلهم يحذرون چې هغه شاته پاتې کېدو والا خلک خپل دنیا کې مست خلک هم خپل آخرت کې د بد انجام نه بچي او دنیا کې د ګناهونو نه بچي. مونږ دا آیت مخه ته کې خو او یو ورکوټه کوشش وکړو. الهدى په نوم چې کومه اداره قائم کړې شوې ده، زموږ مقصد دې کې د خزو او د جنکو نه عالمان جوړول نه دي. اصل مقصد عمده دی چې په دین د دومره پوي شي چې عمل بدل شي، تربیت او شي، اخلاق بدل شي او دینه پس چې هغه چرته هم لاړ شي نو د خپل عمل، اخلاق او بنیادی تعلیم په ذریعہ دی نور خلک هم خبردار کی یا بل هم د الله پیغام ورکی. او دا سه یو نه د ډیرو ادارو ضرورت دی، په هر ځای کې د داسې ادارو ضرورت دی ولې چې هم په دې کې د امت مسلمه خلاصي ده. یعنی زمونږ دین صرف د یو څو خلکو د پاره نه دی، څنګه چې يهوديانو کې وی د هغوی دین به صرف لګو خلکو ویلو، التبا صرف عالمانو کتاب ویلو او خېلو، عام خلک امي لا علم او انپړ خلک وو، هغوی صرف په خپل خیالونو کې اوسېده چې یو مشر په وجبه زمونږ هم خلاصي وشي. خو زمونږ په دین کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه پس خلفای راشدین څنګه کوششونه وکړه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې هر شلو کې یو کوربه د تعلیم مرکز وو، ډیر سکولونه جوړ شوي وو. هغوی صرف د خار خلکو باندې تعلیم لازم نکړو بلکې کلو او د لری لری علاقو کې مختلف قبیلو کې او لری لری بدوانو له د قران خېلو والا اولېګل.
چاته بچي تنخواه هم ملاوي ده او ویله به ټایم ورکړي وو چې دومره وخت کې دومره کسانو ته قران خیل دي غني وګوري چې په کم رفتار فتوحات کېده که خلکو کې علم نه وي نو هغه به لږه موده پس بیا واپس شوي وو څه وجه ده چې هغه علاقې چې مسلمان شوي انن هم الته اسلام موجود دی الحمدلله اسلام دا نه دی چې تاسو چاته کلمه اوخایي او بیا فارغ شي کلمې خېلو نه پس عمل هم قتل دي کلمې ویلو نه پس داغه تقاضې هم پوره کول دي د لعلهم يحذرون صفت پیدا کول دي چې د ګناهونو نه او د آخرت د بد انجام نه بچي یا ایها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين اي خلکو چې ایمان امروړي دي جنگ کوي د هغه کافرانو سره چې هغه تاسو ته نږدې دي او پکار دي چې هغه په تاسو کې سختي بیا مومي او پوي شي چې الله د متقینانو سره دی کله چې یو نوې صورت نازلېږي نو په هغه کې ځنې خلک د ټوکې په تور د مسلمانانو نه تاسو کوي چې وایي په تاسو کې د چا په ایمان کې په دې سره زیاتوالی راغی یعنی هر ورځ چې قران وایي نو تاسو ته څه ملاويږي د دې دا جواب دی چې کوم خلکو ایمان وروړي دي د هغه په ایمانونو کې خو په حقیقت کې هر نازل شوی صورت زیاتوالی راوسته دي او هغه په خوشاله دي البته چې د کوم خلکو زړونو ته د منافقت مرز لګیدل دي نو د هغه په مخکنه پلیته باندې هر نوې صورت یو بل پلیتی زیات کړه یعنی قران هر چا سره بدله معاملې کوي او څنګه زمونږ قران سره معاملوي کم مقام امونږ دی لورکو نو اک شان مقام هغه مونږ له واپس راکړي او تر مرګ پورې په کفر کې اخته پاتې شو آیا داخله ګوري نه چې هر کال یو ځل دوی په ازمایش کې اچول کیږي او په دې هم دوی نه توبه وباسي او نه عبرت حاصلې دا صرف هغه سره نه د هر انسان سره کیږي تاسو که څومره خوشاله ژوند هم تیروي په کال کې یو دوه ځل داسې سجټکه ضرور ملاويږي د مال د طرف نه د خاوند د طرف نه د بچو د حالات یا د دنیا د حالاتو د طرف نه چې انسان غفلت نه را بیدار شي د ژوند حقیقت او آخرت باندې سوچ کوي بیا هغه خلک چې سبق دیوالي او اصلاح وکړي نو هغه کامیاب شي چې کم خلک هغه وخت خورا بیدار شي خو بیا د غفلت خوب کې ود شي او د ازمایش نه هیڅ سبق نه اخلي نو هغه هم خپل نقصان وکړي یعنی په دنیا کې جسمانی مادي مالی او اولاد باندې ازمایشونه د انسان د بیدارولو لپاره وي چې اے انسان د بل دنیا امتحان ته تیار شه خو عموما مونږ خلک دینه سبق نه اخلو مونږ سوایو چې دا خو ټولو خلکو سره کیږي کوم سره او شو نو څه چلو شو نو چې په کم نظر کې عبرت نوي نو هغه نظر بیا څه نظر دی کله چې یو صورت نازلېږي نو دوی په سترګو کې د یو بل سره خبرې کوي چې چرته څوک خو درته ګوري نه یعنی د قران احکامات اوریدونه پس یو بل سره په اشارو کې خبرې کوي او ټوکې کوي او بیا غلی شانت په منډه بهر اوزي ولې چې عمل خو پې نه کوي الله د دوی زړونه اورول دي ځکه چې دوی ناپوهه خلک دي د هغوی قران سره غیر سنجیده معامله ده نو د قران نه هغوی ته څه نه ملاويږي ګوري تاسو ته یو رسول راغلی دی چې په خپل تاسو نه دی تاسو په نقصان کې پریوتل باغ ګران دي تاسو د کامیابی ډیر خواهشمند دي د مؤمنانو لپاره مهربانه او رحم والا دی اوس کدا خلک ستانه مخ اوړي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې زما لپاره الله کافی دی بل معبود نشته مگر هغه دی هم په هغه باندې ما باور وکړه او هغه مالک د لوی عرش دی حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم حدیث کې دی ابو داود نه روایت ده چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چا کس چې سحر او ماخام دا کلمات وزل اویل الله به د دنیا او د آخرت ټول کارونو کې هغه کافی وي نو سحر او ماخام دعاګانو کې دا هم شامل کړي سوره یونس دا مکی سورته ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين الف لام را دا د هغه کتاب آیتونه دي چې د حکمت نه ډک دي آیا خلکو ته دا خبره عجیب ښکاره شو چې مونږ هم دا غوینه یو سړی ته وਹੀ ولېګله چې په غفلت کې پراته خلک راويخ کی او چې څوک ایمان وروړي هغه ته د زیر ورکی چې هغه د پاره د خپل رب سره رښتینی عزت او لوړه مرتبه ده آیا دا هغه خبره ده چې په دې باندې کافرانو وویل چې دا سړی خوخکاره جادوګر دی مکی سورته دی یاد ساتي چې انداز به اوس بدل شي د نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت خلکو څخه جواب ورکړو چې دا خو جادوګر دی حقیقت دا دی چې تاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د حکومت په تخت باندې کې ناستو او د کائناتو تنظیم چلی هیڅ څوک سفارش کول والا نشته او که څوک سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازت نه رسټو کوي هم دا الله تاسو رب دی نو تاسو هم د عبادت کوئ نو آیا تاسو به پس د دین هم په هوش کې ناراضي خاص اومغه ته تاسو د ټولو واپسی ده دا د الله په خواده ده وعد الله حق کما یوا چې هم داغه طرف ته د ټولو واپسی ده بهشکه اول پیدا خط هم هغه کوي بیا به دوباره هم هغه پیدا کوي یعنی چې چا اړومبي ځل پیدا کړي نو هغه هم دوباره هم پیدا کی د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان جوړو او نیک عملونه وکړي نو چې هغه له په انصاف سره بدله ورکي
او چا چې د کفر لار اختیار کړه نو چې هغه یې شیدل او به اوسکی او درناکه سزا اخري ځکه چې هغه به د حق نه انکار کولو هم هغه دی چې نورې پړکېدو والا جوړ کړو او سپوږمۍ وزلوله د سپوږمۍ د وړېدو او د غټېدو منزلونه ټیک ټیک مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو د هغې نه د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کړئ الله تعالی دا هر څه د لوبو په طرز نه بلکې با مقصد جوړ کړی دي هغه خپل نخې صفا صفا پیش کړي د هغه خلکو لپاره چې هغه علم لري یقینا چې د شپې او د ورځې په بدلیدو کې او په هر هغه سیس کې چې الله په اسمانونو او په ځمکه کې پیدا کړی دي نه خدي د هغه خلکو لپاره چې د غلط فکر او د غلط عمل نه بچ کېدل غواړي إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون حقیقت دا دی چې کم خلک زمونږ سره د ملاقات امید نه لري یعنی چې د چا په آخرت یقین نوي او د دنیا په ژوند باندې راضي او مطمئن شوي دي او کم خلک چې زمونږ د نخونه غافل دي د هغوی آخري ځای به دوزخ وي په سبب د هغه بد کارونو چې هغوی به د خپل غلطي عقیده او غلط عمل په وجه کول او دا هم حقیقت دی چې کوم خلکو ایمان وروړو او نیک عملونه کول نو هغوی به خپل رب د هغوی د ایمانونو په وجه په سیده لار روان کی د نعمتونو په ډک جنتونو کې به د هغوی نه لاندې نهرونه بهيږي البته هغوی دا وایي چې سبحانك اللهم پاک اے الله ته وتحيتهم فيها سلام د هغوی به دا دعاوي چې سلامتیا دی وي واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين او د هغوی هر خبره به په دې ختميږي چې ټول ثنا خاص د الله لپاره ده چې پاللو والا دی د مخلوقاتو څنګه چې په دنیا کې د ایمان والو طریقه سوي په هر نعمت هر خبره او هر قسم حالات کې د هغوی په جبه څه کلمات وي الحمدلله رب العالمین نو جنت ته د تلو نه پس چې هر نعمت ملو شي نو هغوی بسوي الحمدلله رب العالمین کچری الله هم خلق له د بدای په سزا ورکولو کې هغه عمر جلتی کوله څومره چې دا خلک د دنیا د خیګړې په غختلو کې جلتی کوي نو د دوی د عمل کولو مهلت به په خوا ختم شوی وو خو زمونږ دا طریقه نه ده ځکه خو مونږ هغه خلک چې زمونږ سره د ملاقات امید نه لري په خپل سرکشي کې د سرګردانۍ لپاره پرې خوده د انسان حال دا دی چې کله په د باندې سخت وخت راشي نو په ولاړه او په ناستا او په ملاستا مونږ ته आवाज کوي او چې کله ته مونږه مصیبت لري کو نو داسې بے پروا تیریږي لکه چې د خپل خراب وخت کې اډو مونږ ته आवाज نه وکړي بالکل الله هیر کی دغه شان د حد نه د اوریدو والو خلکو د پاره د هغوی عملونه خشته کړي شوی دي اے خلکو ستاسو نه مخکې قومونه چې په خپل زمانه کې خو په ترکه وو مونږه هلاک کړل ملیامې ټم کړل هر کله چې هغوی د ظلم په لار روان شو او د هغوی رسولانو هغوی له صفا واضحه نه خروړي او هغوی اډو ایمان وروړو دغه شان مونږه مجرمانو خلکو له د هغوی د جرمونو بدله ورکو اوس د هغوی نرستو مونږ تاسو له پزماکه کې د هغوی ځای درکړی دی د پاره د دې چې وګورو چې تاسو څنګه عمل کوئ او کله چې دوی ته زمونږ صفا صفا خبره اورول کیږي نو کم خلک چې زمونږ سره د ملاقات کولو امید نه لري هغوی وایي چې د دې په ځای یو بل قران وروړه یا په دې کې څه بدلی راوله لکه چې ځان نه بدلول غواړي نو مطالبه کوي چې مونږ به ال قران منو چې دې کې دا بدلی وشي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې د خپل د طرف نه پدې کې څه بدلون وکم زه خو بس په هغه وحی پسې ځم کوم چې ماته را لېږل کیږي او که نبی صلی الله علیه وسلم ته اجازه نه وو نو دینه پس چا عالم چا مفکر چا فلسفر ته د دې اجازه نشته چې هغه د قران کې تبدیلی وکړي که زه د خپل رب نافرمانی وکم نو ما سره د یوې لوی هیبتناک ورځ یره ده او ورته وایا که الله داسې کول غوښتلې نو ما به هیڅ کله دا قران تاسو ته نه وی اورولې او الله به تاسو ته د دې خبر اډو درکړې نه وي اخر د دې نه مخکې ماس عمر تاسو په مینس کې نه تیر کړي یعنی 40 کال مې تاسو ته سونوي نو که اوس ویم نو ځان نه ویم که د ځان نه ویل غوښتلې نو ډیر مخکې به مې ویلی وو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي بیا د اغه نه بزیات ظالم بل څوک وي چې یو دروغ خبره په الله پورې اوتړي یا د الله حقيقي آیتونه دروغ وګڼي یقینا مجرمان خلک هیڅ کله فلا نشي مونتله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم دا خلک د الله نه سوا د هغه عبادت کوي چې نه ورته نقصان رسول شي او نه فائدہ او وای دا چې دوی د الله په دربار کې زمونږه سفارشان دي نن هم په دنیا کې ډېر خلکو ته ویل کیږي چې ګوره که څه غواړي نو الله نه غواړي ولې چې الله فرمای وقال ربكم ادعوني استجب لكم ستاسو رب وای چې ما ته आवाज وکړي زه ستاسو आवाज اورم زه به درله جواب درکوم واذا سالك عبادي اني فاني قريب زه ستاسو جوخت یم تاسو چې چرته یې زه در سره یم نحنو اقرب عليكم من حبل الوريد یعنی شرک نه هم الله جوخته د دې ټولو خبرو باوجود که یو کس د بیوقوفي ثبوت ورکړي کله الله نه غوښتو په ځای څوک بل څوک مینس کې راولي نو دا خبره د الله نه ده خوخه چې دا څه خلک منی کینو او وی چې مونږ خو مشرانو نه غواړو تش هغه ته سفارش کو خبره دا ده چې الله په خپل ویل دي چې زما سفارش نه دی پکار
ما نه برای راست غواړي نو څه ګرانه د غوښتو کې اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا آیا تاسو الله له د هغه خبر ورکوي چې هغه نه په اسمانونو کې پیژني او نه په ځمکه کې هغه پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه شرک نه چې داخله کې کوي او ټول انسانان یو امت وو رستو هغه مختلف عقیده او مختلف طریقې جوړ کړي او کچره استاد رب د طرف نه د اول نه یو خبره فیصله کړې شوی نه وي نو په کم سیز کې چې دوی اختلاف کوي دا غي فیصله به شوی و او دا چې دوی وایي چې په دې نبی باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ول نازل نه کړې شو نو دوی ته وایا چې د غیب مالک او اختیارمن خو صرف الله دی خدانو انتظار کوي زه هم تاسو سره انتظار کول والایم یعنی چې کم وخت به نشانی راځي ولې چې نشانی روړل د رسول صلی الله علیه وسلم په لاس کې نو هغه به الله را لېګله واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم د خلکو دا حال دی چې مونږ ورته کله د مصیبت نه رسټو د رحمت مزه ور اوسکو نو فورن هغه زمونږ د نخو په معاملې کې چالبازي شروع کی چې لکه مصیبت په ډیرو خلکو راځي چې الله مصیبت دفع کی نو هغه نور خلک د هغه سبب جوړي چې دا مصیبت د هغه په وجه یا د هغه اسباب په وجه دفع شو لکه هغه بیا د الله شکرګزار نه دوی ته وایا الله په خپل چال کې ستاسو نه زیات تیز دی دا غفرخته ستاسو ټول مکاریان لیکي یعنی هر څه لیکو څه چې ته یا څنګه رویه کې هغه الله دی چې تاسو په اوچا او په لمده کې ګرځئ نو چې کله تاسو په کشتو کې سوار شئ او په موافق بادونو کې په خوشحالي سره سفر کوئ او بیا ناڅاپه تیز مخالف باد راشي او د هر طرف نه د چپو سپېړې شروع شي او مسافران پوي شي چې په طوفان کې گیر شو نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لپاره خالص کی او د هغه نه دعاګانې غواړي چې کچره تا مونږ له د دې مصیبت نه خلاصي راکړو نو مونږ به شکرګزار بندگان جوړ شو غیر عمره سفینې چې دي یا غیر عمره کشته یا جهازونه دي کله چې سمندر کې طوفان راشي نو د تنکې په شان ته خوځي او ځان نشي ټینګولې تاسو به کتلی وی چې ډیر زیات اعلی او جدید ټیکنالوژي نه جوړ جهازونه هم سین کې ډوب شوي دي او دا سه ډوب شو چې د بازو پکې نخ هم ملاو نشوي چې چرته لاړه دا هر څه سلکیږي دا هر څه مونږ ته څه خي د هر څه کې مونږ له سبق دی چې اے انسان ته به بس او د الله په نظر کې استا هیڅ حیثیت نشته ته چې څومره هم ترقی وکې خو ته د الله محتاج یې ځکه سرکشي مکو او هغه ته ټیټ شه او کېږي دا چې لوی لوی ظالمان او کبرجن داسې حادثو په موقع بیا الله یادای خو چې کله هغه دوی بچ کی نو بیا دغه خلک د حق نه ووري او په ځمکه کې بغاوت شروع کی یعنی دا د انسان عام نفسیات دی چې مصیبت وخت کې الله یادای خو چې مصیبت دفع شي نو الله هیر کی انسان دا څنګه هیرول شي چې هغه به واپس الله لذي دغه غفلت خو انسان برباد کی اے خلکو تاسو دا بغاوت الټوم تاسو خلاف راځي یعنی چې الله تاسو نقصان دي کته هغه هیر کې د دنیا یو څو ورځې مزيدي او کوي بیا زموږه طرف ته تاسو واپس ده هغه وخت موږ تاسو ته اوخایو چې تاسو سکول د دنیا د ژوند چې د دې په نشه کې تاسو مست یې او زموږه د نخونه تاسو بے پروايي کوي د دې مثال داسې دی لکه چې موږ د اسمان نه اوبر اورولې نو د ځمکې پیداوار خغړ وشو چې انسانان او جناوران ټولي اخري بیا عین په داسې وخت کې چې کله ځمکه خش نشوه او فصلونه خشته ولاړ وو نو د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږ د دینه په فائدہ اغشتلو باندې قادر یو نو ناڅاپه په د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغی او مونږ هغه داسې تبا کړل لکه چې پرونلته هیڅ نه وو دغه رنګ مونږ خپل نخې صفا پیش کو د هغه خلکو لپاره چې سوچ او فکر والا دي والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم تاسو د دې فانی ژوند په دوکه کې راځي او الله تاسو دار السلام ته راولي سره د دار السلام د سلامتیا کور یعنی جنت چرته بچي هیڅ آفت هیڅ نقصان هیڅ غم او تکلیف نوي هدایت دغه په اختیار کې دي چاته چې هغه غواړي نو سیده لار ورته خي کوم خلکو چې د نیکه طریقې اختیار کړه د هغه لپاره ښه بدله ده او زیات فضل مزید فضل څه دی د الله دیدار د هغه په مخونو باندې برسوي او ذلت نه راخوريږي هغه د جنت مستحق دي التباوی همیشه اوسيږي او کوم خلکو چې بدیان وګټلې د هغه بدی چې څنګه دا هغه سبا هغه بدله مومي ذلت به خوريږي د الله نه به سوق بچکول والا نه وي د هغه په مخونو باندې به داسې تیار خوريږي لکه چې د شپې تورې پردې په پرتی وي هغه د دوزخ مستحق دي التباوی همیشه اوسيږي دا انجام د چا لپاره دی والذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها څوک به غلط کارونه سره پیش کیږي نو داغه بدله بم اک شکل کې مومي په کوم ورځ چې مونږه هغه ټول یو ځای په خپل عدالت کې راجم کو بیا به هغه خلکو ته چې چا شرک کړي دي او وایو چې اترېږي تاسو هم او تاسو چې کم شریکان جوړ کړي دي هغه هم بیا به دغه د منځ نه د ناآشناوالي پرده لری کو او د هغه شریکان به وایي چې تاسو خو زموږه عبادت نه کولو زموږه او تاسو په منځ کې د الله گواهی کافی ده چې تاسو زموږه عبادت کولو هم خو مونږه تاسو د عبادت نه بالکل نه خبره وو په دغه وخت کې به هر سړی د خپل عمل مزه وسکي ټول به خپل حقيقي مالک ته واپس کړي شي او کم دروغ چې د ځان نه جوړ کړي وو هغه ټول به تیروک شي قیامت په ورځ به کم دروغونه ورک شي د تاویلونو دروغ لکه چې مونږه کم غلط کارونه وکړو نو بیا وایو چې زه خیر دې هیڅ خبره نه ده دې نه هیڅ فرق نه پریوزي دا خو وړه شان خبره ده دا خو نور خلک هم کوي
ولې صرف به ځنی ولې کېږم نور نه قیامت په ورځ به دا ټول خبرې کولو شي او حقیقت به مخې لراشي ولې چې الله پاک به زمونږ په مرزه نه په خپل مرزه باندې به فیصله کوي د دوی نه تاسو وکا څوک تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکړي دا د اوریدو والا د لیدو والا طاقتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بیروح نه روح والا او د روح والا نه بیروح روباسي دوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا بیا تاسو پرهیز نه کوئ بس همدغه الله تاسو حقيقي رب دی بیا د حق نه رستو د گمراهۍ نه سوا نور څه پاتې شو اخر دا تاسو کم طرف ته ګرځول کېږئ اے نبی صلی الله علیه وسلم وګوره دغه شان په نافرمانه خلکو باندې ستاسو رب خبره ارشا شو او به هیڅ کله اونې مني ولې چې ان منل یو احساس کمتري د وجنوي او تر کومه چې هغه لري کېږي نه نو انسان منی نه نو چې څوک نه پرستوي هغه الله ته نشي ټیټې دی د دوی نه تاسو وکا آیا تاسو په شریکانو کې سوچتا چې په اول ځل پیدا کول کوي او بیا هغه دوباره هم پیدا کوي ورته وایا هغه صرف الله دی چې په اول ځل پیدا کول هم کوي او هغه دوباره هم پیدا کوي بیا تاسو دا په کومه غلطه لار روان کړی شوی د دوی نه تاسو وکا تاسو په شریکانو کې سوګدا سه هم شته چې حق لار خي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خي بیا دا راته وایا چې څوک حق لار خي آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پسې روان شي یا هغه چې په خپل هم لار نه مومي تر سوچ ورته اون خول شي اخر تاسو لا څه شوي دي دا څنګه اورول فیصله کوي حقیقت دا دی چې په دوی کې اکثر خلک تش په قیاس او په ګمان پسې روان دي حال دا دی چې ګمان د حق ضرورت هیڅ هم نه پوره کوي چې دوی کوي الله تعالی خو معلوم دي او دا قران هغه سیز نه دی چې د الله د وحي او د تعلیم نه بغیر د جوړ کړی شي یعنی قران داسې شی نه دی چې کوم الله د وحي نه علاوه چا نور چا جوړ کړی وي بلکې چې مخکې راغلی وو دا خدای تصدیق او د الکتاب تفصیل دی په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائناتو د بادشاہ د طرف نه دی ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين آیا دا خلک وایي چې پیغمبر دا د ځان نه جوړ کړی دی ورته وایا که تاسو په دې الزام کې ارشنی نو یو صورت د دې په شان جوړ کړئ او ویړئ او د یو الله نه بغیر چې نور څوک راغښتې شي د مدد لپاره هغه راغوړي اصل خبره دا ده چې کم سیز د دوی په علم کې را نه غي او دغه انجام هم د دوی مخه ته را نه غي هغه دوی خامخا په قیاس سره دروغ وګڼلو دغه څه خو د دوی نه مخکې خلکو هم دروغ ګڼلی وو نو وګوري د هغه ظالمانو څه انجام شو په دوی کې بس خلک ایمان وروړي او سبا رونړي او ستارب دغه سه فساد کولو والا خپېجني کدوې ته دروغجن غني نو ورته وایا چې زما عمل زما د پاره دی او تاسو عمل تاسو د پاره دی زه چې کوم د هغه تاسو ذمہوار نه یم او چې تاسو کوي د هغه زه ذمہوار نه یم په دوی کې ډېر خلک دي چې ستا خبر اوري خو آیا تبه کڼو ته اوره خو که هغه په هیڅ نه پويږي یعنی په یو غوږ اوري او په بلې وباسي زړه پورې تلوته نه پریږدي هغه د سر د پاسه تیر شي ځکه دا څه خلکو ته کانه ویل شوی دي چې څوک د غوګونو باوجود هم په حق نه پويږي او حق خبره نه علي په دوی کې ډېر خلک دي چې تا ته ګوري خو آیا تبه رندو ته لار اوخه خو که هغه هیڅ نه ویني یعنی کله سترګونه هیڅ فائدہ نشته که انسان حق نشي پیژندې ولې چې رسول صلی الله علیه وسلم خلکو په خپل سترګو لیدلو او د هغه صلی الله علیه وسلم ژوندۍ د خلکو مخه ته د رسول صلی الله علیه وسلم صداقت امانت هر چیز د هغه باوجود هم هغه ته منل ګران وو فرمایي چې دوی سترګې لري او ګوري نه نو دا سترګې نه اړوندواله دي حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ظلم نه کوي خلک په خپل ځان باندې ظلم کوي څنګه چې خپل صلاحیتونه او شوبې نه استعمالي او یوم یحشرهم او په کوم ورځ چې الله دوی راجمع کی نو هغه وخت بس حال وی کألم یلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم دا د دنیا ژوند به دوی ته داسې ښکار شي لکه چې دوی اس یو سات د یو بل د پیژنګلو لپاره ایثار شوی وو د سلسل کال ژوند به د قیامت په ورځ سخکاری یو لمحه هغه وخت به بیا غي ته پته لګي په هغه وخت کې به حقیقت معلوم شي چې واقعي سخت په تاوان کې پاتې شو هغه خلک کوم خلکو چې د الله ملاقات دروغ وګڼلو او هرگز هغه په نه غلار باندې نه وو د کوم بد انجام نه چې مونږ دوی یرو کده هغه څه حصہ مونږ ستا په ژوند کې تاته اوخایو لکه کوم دنیا کې ورته سزا ورکو او کته د هغه نه مخ کې اوچت کو خو به هر حال د دوی راتل زمونږه طرف ته دي او چې دوی کوي الله پاغه باندې گواه دی او لكل امه الرسول د هر امت لپاره یو رسول دی نو کله چې یو امت ته د هغه رسول راشي نو د هغه فیصله پوره په انصاف سره کیږي او په هغه باندې د زری عمره ظلم نه کیږي دوی وایي کستاسو دا وعده رښتینی وي نو اخر دا به کله پوره کیږي یعنی چې عذاب به کله راځي ورته وایا زما په اختیار کې خو زما خپل نفع او ضرر هم نشته قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله هر څه د الله د مشیت سره تړل شوی دي لكل امه اجل د هر امت لپاره د مهلت یو موده مقرره ده اذا جاء اجلهم کله چې دا موده پوره شي فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون نو بیا د یو ساعت لپاره هم مخکېواله او رستواله ان کیږي لکه کله چې دا غوي د ختمېدو وخت راشي او مله به ختميږي هغه نه مخکې نه ځکه د عذاب لپاره جلدی نه کوي
دوی ته ووایه چې تاسو چېرې دا سوچ هم کړی دی چې که چېرې د الله عذاب ناڅاپه د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولی شئ؟ اخر دا کم داسې څیز دی چې د هغې دپاره مجرمان تلوار وکړي. د دې په عقل پرده پرته ده. څه عذاب هم هغه څیزونو کې دی چې کم خلک زر غواړي، لکه نعمتونو غوښتلو کې جلدي کول خو عقل مني، خو عذاب زر غوښتل او هغه هم محض د ضد نه، دا د هوښیارتیا خبره نه ده. آیا چې کله عذاب په تاسو راشي نو هله به یې تاسو منئ اوس بچ کېدل غواړئ؟ یعنی هغه وخت خو به چغې سورې وي، بچ کېدل به غواړئ. حال دا چې تاسو په خپله د هغې د زر راتلو جلدي جوړه کړې وه، بیا به ظالمانو ته وویلی شي چې اوس د همیشه عذاب مزه وڅکئ. تاسو چې د عمل څه ګټه کړې وه د هغې د بدلې نه سوا به بله څه بدله تاسو له درکېدی شي، یعنی هم خپله ګټه به درله اوس مخې له راځي. بیا تپوس کوي ستانه چې دا ته څه وی، نو آیا واقعي دا رښتیا دي؟ اصل خبره دا ده چې د چا منلو ته زړه نه کېږي نو هغه قسم قسم بهانې کوي. ورته ووایه په خپل رب مې دې قسم وي دا بالکل رښتیا دي او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې دا د راتلو نه منې کوي. او هر هغه چا چې ظلم کړی وي که د هغه سره د ټولې دنیا عمر دولت هم وي خو دې ته به تیار شي چې د دغه عذاب نه د بچ کېدو دپاره هغه دولت په فدیه کې ورکړي. یعنی بیا به د دنیا د دولت هیڅ قیمت نه وي خو د خپل ځان په قیمت دنیا حاصله. دا خلک چې کله هغه عذاب وویني نو په زړه کې به پښیمانه شي، خو د دوی په منځ کې به پوره په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به پې نه کیږي. واورئ په اسمانونو او په ځمکه کې چې څه دي هغه د الله دی. یاد لرئ د الله وعده رښتینې ده خو اکثر خلک پوهیږي نه، او مغه ژوندی کول کوي او مغه مړه کول کوي، او خاص همدغه طرف ته ستاسو د ټولو واپس کېدل دي. یا ایها الناس، اے خلکو، قد جاءتکم موعظه من ربکم، تاسو ته استاسو د رب د طرف نه نصیحت راغلی دی. دا سیس دی، دا هغه سیس دی چې د زړونو د مرزونو شفا ده، او شفاء لما فی الصدور. او نور څه دي؟ وهدن، او د لار خولو والا دی، ورحمت، او رحمت دی، خو د چا دپاره؟ للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. یا ایها الناس، الله ټول انسانیت ته مخاطب دی. چې دا آیت ویل کیږي یا ایها الناس، اے خلکو، سوچ راځي چې دا خو ټول انسانیت ته خطاب دی، خو دلته خو صرف لږ خلک ناس دي او اوري هغه څومره خلک چې زمونږ چار چاپیره اوسېږي، چا چې د الله بلنه یا ایها الناس اډو اورېدل نه ده، د هغوی ذمہوار به څوک وي؟ ظاهر دا هغه به وي چې چاته دا ورسېدو هغه به دا مخکې رسي. الله بلنه کوي خو خلکو ته مونږ لار بند کړې ده، مونږ دا بند کړی دی او ځان سره ایښی دی. تر هغې د رسولو څه طریقه څه تدبیر دپاره سوچ هم نه کوو. قد جاءتکم موعظه، په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته نصیحت. الله خو راولېږلو، پیغمبر خپل ذمہواری پوره کړه، خلکو ته یې ورسولو. اوس د امت ذمہواری ده، خو امت په دې ذمہواری اړو پوهیږي نه، هغه په کارونو کې دا اړو څه کار نه ګڼي. تر کله چې زمونږ زړه کې دومره احساس هم نه وي چې دا زمونږ ذمہواری ده نو ادا کول خو بیا درستو مسله ده. مخکې خو د ذمہواری پته پکار ده، بیا طریقې معلومیږي چې ادا کول اوس څنګه دي. قل بفضل الله وبرحمته، اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده، یعنی دا کتاب د الله فضل او رحمت دی. فبذلک فلیفرحوا، چې دا سیز هغه راولېږلو په دې باندې خو خلکو له خوشحالي کول پکار ده. ولی هو خیر مما یجمعون، دا د هغه ټولو سیزونو نه بهتر دی کم چې دا خلک جمع کوي. هغه ټول نعمتونه چې کومو پسې خلک منډې وهي، هغه ټول نعمتونو کې اعلی ترین دا کتاب دی. چې څوک دینه محروم دي هغه د هر خیر نه محروم دي، خو د هغوی د محرومه ذمہوار څوک دي؟ تر هغې به دا رحمت، دا فضل، دا نعمت، دا هدایت او د دې شفا دا پیغام څنګه رسی؟ قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه تاسو چېرته دا سوچ هم کړی دی چې کم رزق الله ستاسو دپاره نازل کړی وو د هغې نه تاسو په خپله څه حرام کړل او څه حلال کړل، یعنی په خپله د ځان نه د هغې مالک او مختار جوړ شو. د دوی نه تپوس وکړه آیا الله تاسو له د دې اجازه درکړې وو چې دا حق استعمال کړئ، یا تاسو په الله پورې دروغ تړئ؟ کم خلک چې په الله پورې دا دروغ تړي د هغوی څه ګمان دی چې د قیامت په ورځ به د هغوی سره څه معامله کیږي؟ الله خو په خلکو باندې د مهربانۍ نظر کوي، خو اکثر انسانان داسې دي چې شکر نه وباسي. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه، اے نبی صلی الله علیه وسلم ته چې په هر حال کې او د قرآن نه چې هر څه اوري، او اے خلکو تاسو هم چې هر څه کارونه کوي په هغې ټولو کې مونږ برابر تاسو ته ګورو. یعنی باقی د دنیا د ژوند کارونه هم او خاص کر د قرآن اوریدو او د اورولو وخت کې چې تاسو څه کوئ، یعنی غور سره اوري، ځان په پویوي یا اخوا دیخوا سوچونه کې مشغول یې چې تاسو کم حال کې مې کنا علیکم شهودا، مونږ برابر تاسو ته ګورو، او باقی ژوند کې هم چې تاسو څه کوئ مونږ هغه ګورو. خو مونږ ته دا احساس ډیر کم کیږي، مونږ ته اړو یاد نه، زمونږ اړو خیال نه چې هغه ګوري لګیا دی. که زمونږ دا خیال وي نو داسې څنګه کېدی شي چې د قرآن تلاوت دې لګېدلی وي او مونږ دې په خبرو کې مشغول یو، قرآن د خیل کېږي او مونږ دې څه نور څه وایو.
د ذره هم رسسیز په اسمان او په ځمکه کې داسې نشته نه ورکوټسیز او نه غټسیز چې هغه ستاسو د رب د نظر نه پټ وي او په یو واضح کتاب کې درج نه وي. یعنی د هر یو شیز ریکارډ وی الله سره چې څومره ونی دي زناوران دي انسانان دي ټول حساب ورسره شته. د ذره ریکارډ چې کم یو شیز چیرته دی دومره وسیع دی دغه علم او مونږ وایو چې سبب پټ وکړو او هغه ته پته نه چلی. واوري څوک چې د الله دوستان دي چې ایمان وروړو او د تقوا لار اختیار کړه د هغه لپاره د سیری او د سغم موقع نشته په دنیا او په آخرت دواړو کې د هغه لپاره زیر دی. خبره دا چې انسان په الله باور وکړي الله سره تعلق جوړ کړي نو که دنیا کې نقصان وي او که فائدہ یو نعمت کزي او کرازي انسان هر چیز کې مطمئن وي د یری او د غم نه د اخلاصي وشي. ولې چې هغه ته پته وي چې دا دنیا لګي مودې د پاره ده د دې زی لوی نعمت به هم یو ورځ ختم شي او دا څه بهیر کړی شي لکه چې هغه کله ډوونه او لوی د غم غر به هم ختم شي. څنګه چې انسان له دا خیال راشي نو هغه په سکون شي هر مشکل به تیر شي هر نعمت بلاړ شي اس به هم باقی پاتې نشي او په دې همغه کس یقین کولی شي او هغه منلی شي چې د چا الله سره خاص تعلق وي. یاد ساتئ الله سره د خاص تعلق ذریعہ ذکر دی. د ذکر په قسمونو کې منځ هم دی ذکر هم دی او د الله کتاب هم دی. ولې چې حدیث کې راځي بهشکه خلکو کې صد الله خاص بنی آدمان وي. خلکو تاسو وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک وي؟ فرمایي کړه قرآن سره تعلق ساتلو والا هغه د الله خاص بنی آدمان وي. الله وی تخپل بنده وي. ولې چې عموما دا سکیږي چې کله مونږ دا وایو چې الله په مرګرو سیاره سغم نشته مونږ سوچ کوو چې هغه فقیران او بزرګان داسې دي چې دنیا نه کټ ناز دي هغه سره هیڅ یره او غم نشته. دا د دې مطلب نه دی. هدایت بل چالنه مونږ له هم کې دی شي. الله سره تعلق د سيو سو خلکو د پاره نه دی د الله ټولو بنی آدمانو د پاره دروازه کولاو ده چې د چا خوخوي تعلق د قائم کی خو تعلق به ال جوړیږي کنه چې مونږ د هغه په خبره ځان پوي کو چا سره دوستی کم وخت کېږي چې کله مونږ دغه په خبره پويګو چې مونږ د الله په خبره پويګو نو مونږ ته پته نه لګي چې دا قران څه وایي نو یو تعلق اډونه ناشنا توپ وي ځکه الله قران سره لگاو والا تخپل مرګري وي. ولې چې یو رابطه بحال شي د کامیابی طریقه به هم دې ناراضي د الله خبره بدلیدې نشي دا لویه کامیابی ده. اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خبره چې دا خلک پتا پسې جوړي هغه د تا غمجن نه کی عزت ټول د الله په اختیار کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوي دی. دین طرف ته راتلو کې د ټولو نه لوی یاره دا وی چې خلک پسوي د هغه طرف نه د الزامونو او د بیزتی بارکه ویل چې عزت خو ټول د الله په لاس کې دی. څوک هم بل بیزت کول نشي څوک هم د چا قدر نشي کوموله. دا څنګه کې دی شي چې ته الله د پاره ځان خالص کې او هغه تعالی عزت درنکي که وختي تور باندې څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم ته جادوګر مجنون کاهن او پته نشته سس ویلو سره د تاسو صلی الله علیه وسلم د قدر کمولو کوشش وکړي شو خو څه د اغینه صفر پریوتو د تاسو صلی الله علیه وسلم ټول دشمنان رک شو فنا شو. دا وی نمونه هم خلکو ته پته نشته خو د تاسو صلی الله علیه وسلم نوم د دنیا په چپه کې اوچتیږي پزماکه کې هر وخت چرته نه چرته بانک کې مونږ کې درود شریف په شکل رسول صلی الله علیه وسلم متعلق سبق ویلو او خولو په شکل کې د تاسو صلی الله علیه وسلم تعریف هر چرته کیږي. بیا هم دام لازم شو چې چرته تاسو صلی الله علیه وسلم نوم راشي الته د درود شریف ویل شي اکل ته تاسو صلی الله علیه وسلم لدی دعا وکړي شي. خو وختي تور باندې چې تاسو صلی الله علیه وسلم باندې کم ازمایښونه راغلي وو شاید که پچا باندې راغلي وي. یاد ساتئ که د دین په لار کې وختي تور باندې څه مشکل راشي یا نقصان وشي نو هغه نقصان مګړئ ولې چې د نفع او د نقصان مالک الله دی. کنن څه کسر پاتې شو نو سبب پوره شي ولې چې د دنیا حالات همیشه یو شان نه وي. خبردار شي که د اسمان اوسېدو والا دي او که د ځمکې ټول د الله په ملکیت کې دي ټول د الله په اختیار کې دي الله ټول راګرول شي. او کم خلک چې د الله نه سوا خپل خود ساختو شریکانو ته اوازونه کوي او صرف په وهم ګمان پسې روان دي او تش قیاسونه چلی هغه الله دی چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې آرام او سکون پکې حاصل کړئ او ورځې روخانه جوړ کړه. په دې کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې په آزاده غوګونو د پیغمبر دعوت اوري د اوریدو اهمیت پته لګي. ولې چې ډېر خبرې صرف په لستو باندې بنده غور فکر نشي کولی خو چې اوري نو په اوریدو کې د رسل د دوه خلکو طاقت وي. په لستو کې صرف تاسو یې خو په اوریدو کې بل کس د اورولو والا هم وي نو چې دوه طاقتونه ملاويږي نو هغه نه چې سیس جوړيږي هغه ډېر طاقتور وي. ځکه قرآن په کتابي شکل کې نه ورکړی شوی بلکې اورول شوی وو او په هر دور کې د اورول رواج عام پاتې شوی دی. اوریدو سره چې سزړه ته ورسي هغه محض د لستونه نه ورسي. خلکو وویل چې الله څوک په ځوالي نیولې دی. سبحان الله الله خو بے نیاز دی. په اسمانونو او په ځمکه کې چې څه دي هغه ټول د الله دي. تاسو سره د دې دنیا د پاره اخر څه دلیل دی؟ آیا تاسو د الله په حق لا هغه خبرې کوي چې هغه تاسو په علم کې نشته؟ اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې کم خلک په الله باندې د دروغ الزامونه لګي هغه هیڅ کله اخلاصي نشي مونته
د دنیا د یو څو ورځو په دې ژوند کې د مزي وکي بیا زمونږه طرف ته د هغوی واپس کېدل دي. بیا چې کم کفر هغوی کولو د هغې په بدله کې به ورته مونږه د سخت عذاب مزه ورسکو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ دوی ته د نوح علیه السلام کیسه واوروه. د هغه وخت کیسه کله چې هغه خپل قوم ته ویلي و چې ای زما د قوم وروڼو که ستاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیتونو په ذریعه تاسو د غفلت نه رابیدارول تاسو ته ګران شوي وي نو زما بروسه په الله باندې ده. تاسو خپل جوړ کړي شریکان راجمع کړئ او متفقه فیصله وکړئ او چې کومه منصوبه ستاسو په خیال کې وي په هغه خزان پوي کړئ چې د هغه یو اړه هم ستاسو د نظر نه پټ پاتې نشي. بیا زما خلاف په هغه عمل وکړئ او ما ته هرگز مهلت مه راکوئ. چې تاسو زما د نصیحت نه مخ واوړولو نو زما هم څه نقصان وکړو. ما خو تاسو نه څه اجر نه وغوښتلی. زما اجر خو د الله په ذمه دی او ما ته حکم شوی دی چې که څوک مني او که نه مني زه به په خپل مسلمان اوسم. هغوی هغه دروغجن وګڼلو او نتیجه دا شوه چې مونږ هغه او د هغه سره چې کم خلک په کشته کې وو ټول بچ کړل او هغوی په ځمکه کې د هغوی په ځای کېنول او هغه ټول خلک هم غرق ډوب کړل چې زمونږ آیتونه دروغ ګڼلي وو. نو وګوره چې کوم خلکو ته خبرداري ورکړې شوې وو او بیا هم هغوی خبره ونه منله د هغوی څه انجام شو. ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات بیا د نوح علیه السلام نه وروسته موږ مختلف پیغمبران خپل قومونو ته ولیږل او هغوی ورته صفا صفا نښې وړې. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل خو چې کوم څیز هغوی د مخکې نه دروغ ګڼلی وو په هغې بیا ایمان نه وروړو. كذلك نطبع على قلوب المعتدين دغه شان مونږ د حد نه د اورېدو والو خلکو په زړونو باندې مهر لګو. بیا د هغوی نه وروسته مونږ موسی او هارون د خپلو نښو سره فرعون او د هغه سردارانو ته ولیږلو خو هغوی د خپلې لویه غرور وکړو او هغوی مجرمان خلک وو. نو هر کله چې زمونږ د طرف نه هغوی ته حق ورغی نو هغوی وویل چې دا خو صفا جادو دی. موسی علیه السلام وویل آیا تاسو حق ته دا وایي کله چې هغه تاسو ته راغی اسحر هذا آیا دا جادو دی؟ ولا يفلح الساحرون حال دا چې جادوګران بری نه مومي. هغوی په جواب کې وویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې مونږ ته د هغه طریقې نه واوړې په کومه طریقه چې مونږ خپل پلار نیکونه منتلي دي او په ځمکه کې لوی ستاسو د دواړو قایم شي مونږ ستاسو د خبرو منلو والا نه یو. او فرعون خپلو سړو ته وویل چې ما ته هر ماهر جادوګر حاضر کړئ. کله چې جادوګران حاضر شول موسی علیه السلام ورته وویل څه چې تاسو غورځول غواړئ هغه وغورځوئ. نو چې کله هغوی خپل جادو وغورځولو نو موسی وویل دا څه چې تاسو غورځول دي دا جادو دی الله اوس دا باطلوي. د فساد کولو والا کار الله نه سموي او الله په خپل فرمانونو سره حق ښکاره کوي که مجرمان هر څومره ناخوښوي. موسی علیه السلام د خپل قوم د یو څو ځوانانو نه سوا بل هیڅ چا ونه منلو. یعنی په ځوانانو کې داسې طاقت وي ډیر مصلحتونه قربان کی. عموما چې د ډیر عمر خلک وي هغوی هر قسم مفادات مخې ته کیدي نو بیا فیصله کوي او دین خو ډیر قربانیان غواړي. دا قربانیانې ځوانان ډیر ورکوي. د نبی صلی الله علیه وسلم منونکي هم زیات ځوانان وو. مثلا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، جعفر رضی الله تعالی عنہ، زبیر رضی الله تعالی عنہ، سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ، مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ، عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ. دا ټول خلک د قبولیت په وخت د شلو کالو نه کم عمر وو. بیا هم دغه شان حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ او صہیب رضی الله تعالی عنہ د شلو او د 13 کالو په منځ کې وو. نو په ابتدایي دور کې چې چا ایمان وروړو نو ډیر پکې ځوانان وو او موسی علیه السلام سره هم د کشان شو. د فرعون د یرینا او په خپل د خپل قوم د سردارانو د یرینا چې په دې یریدل چې فرعون به په عذاب کې مبتلا کی او واقعي چې فرعون په ځمکه کې غلبه لرله او هغه د هغه خلکو نه وو چې په هیڅ حد نه رامنه کیږي. موسی علیه السلام خپل قوم ته وویل چې ای خلکو کچره تاسو واقعي په الله باندې ایمان لرئ نو په هغه باور کوئ که مسلمانان یې. هغوی جواب ورکړو مونږ خاص په الله باندې باور وکړه. ای زمونږ رب مونږ د ظالمانو خلکو د پاره فتنه ما جوړوه او په خپل رحمت سره مونږ له کافرانو نه نجات راکا. او مونږ موسی علیه السلام او د غرور ته اشاره وکړه چې په مصر کې یو څو کورونه د خپل قوم د پاره وګوري او د خپل دغه کورونو نه قبله جوړ کړي او مونږ قائم کړي او مؤمنانو له زیر ور کړي. موسی علیه السلام دعا وکړه ای زمونږ رب تا فرعون او دغه سردارانو له د دنیا په ژوند کې خایس او مالونه ورکړي دي. ای رب آیا دا د دې لپاره دي چې هغوی خلک ستا د لارې نه بیلارې کی؟ ای رب د دوی مالونه فنا او برباد کا او په زړونو یې داسې مهر ولګوه چې تر هغې پورې ایمان رونړي تر څو چې درناک عذاب ونه ویني. الله ورته په جواب کې وفرمایل ستاسو د دواړو دعا قبول کړې شوه. دواړه مضبوط اوسئ او د هغه خلکو د طریقې پیروي هرگز مه کوئ چې هغوی علم نه لري. یعنی هغه خلک چې حقیقت نه پیژني د الله مصلحتونه نه پیژني او بیا د باطل په مقابله کې کمزوري ښيي. او مونږ بنی اسرائیل د سمندر نه پورې وستلو. بیا فرعون او دغه لښکر د ظلم او د زیاتۍ په غرض په هغوی پسې روان شو تر دې پورې چې کله فرعون په ډوبېدو شو نو ویلې آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. ما اومنله چې حقيقي خدای د هغه نه سوا بل نشته په کوم باندې چې بنی اسرائیل ایمان وروړو او زه هم په منونکو کې یم. جواب ورکړی شو الان اوس ایمان وروړي حالکه د دین مخکې خود نافرمانی کوله وکنت من المفسدين او د فساد کولو والو خلکو کې وي.
اوس خو مونږ صرف استا بدن بچکو د پاره د دې چې ته د رستنو نسلونو د پاره د عبرت نه خشي اگر چې ډېر انسانان داسې دي چې هغه زمونږ د نخونه بے پروايي کوي ویل کیږي چې د فرعون بدن اوس هم محفوظ دی او 1907 کې سر ګرافټن الیټ سمث د هغه جسم نه چې پټه اخوا کې نو په هغه مالګه نو دینه پته لګي چې دا هغه فرعون وو چې ډوب شوی وو او مړ شوی وو او بیا دا لاش هم په اوبو کې رالو او محفوظ کړي شو ولې چې قران وی مونږ بستا لاش بچکو چې تر روان نسلونو لپاره عبرت شي اوس وګورئ چې ډېر مودې پورې د فرعون د لاش پته نه لګیدا او دا آیت په قران کې وو او رستنه سزا کې دریافت شو اگر چې ډېر انسانان داسې دي چې هغه زمونږ د نخونه بے پروايي کوي هغه ته پته نشته چې د قران پر رښتیاوالي کې د الله په وحدانیت کې څنګه نخې موجوده دي مونږ اړو په کلاو سترګو ګورو نه ځکه حق هم نه قبلو مونږ بنی اسرائیل له ډېر ښه د اوسېدو ځای ورکړو او د ژوند ډېر ښکلي وسایل هم ورکړل بیا هغوی په خپلو کې اختلاف اونکو خو په هغه وخت یې وکړو چې کله ورته علم راغلی وو یعنی د علم د راتلو نه پس هغوی د یو بل مرای کټ کړي فرقې جوړې کړې نوي مذهبونه جوړ کړه فرقواریت وکړو یقینا چې ستاره په قیامت په ورځ د هغوی په منځ کې د هغه څه فیصله وکړي په کم کې چې هغوی اختلاف کوي اوس که چېرې ستا د هغه هدایت په حق له شک وي کم چې مونږه پتا باندې نازل کړی دی نو د هغه خلکو نه تاسو وکړه چې هغوی د مخکې نه کتاب لولي په واقع کې ادا ته خاص هم حق راغلی دی ساده رب د طرف نه نو ته په شک کولو والو خلکو کې مکیږي او نه د هغه خلکو په شان کېږي چې چا د الله آیات دروغ وکړل غني نو ته په نقصان منتلو والو کې شي بظاهر خو خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی خو اورولې هغه خلکو ته دی چې چا د حضور صلی الله علیه وسلم دعوت باندې شک کولو او دلته د اهل کتاب حواله ورکړی دا چې هغه نه تاسو وکي ولې چې د عرب والا خو د آسماني کتابونو نه خبره وو هغه د پاره یو نوې आवाज وو خو د کتاب په عالمانو کې چې څوک انصاف پسند خلک وو هغه د استاد صلی الله علیه وسلم دعوت پیژندلو مثلا عبد الله بن سلام وغیرہ حقیقت دا دی چې په کوم خلکو باندې ستاسو رب وینا حق ثابته شوی ده هغه ته که هر څنګه نه مخه تراشي خو هغه چیرې ایمان نه وروړي تر څو چې درناک عذاب مخامخ را روان او نویني بیا داسې یو مثال چرتشته چې یو کلی د عذاب لیدلو نه پس ایمان وروړي وي او هغه ایمان ورله فائدمن ثابت شوی وي د یونس علی السلام د قوم نه سوا یعنی د دې بل هیڅ مثال نشته چې عذاب ته ودرولې وي چې عذاب ته اړولې وي هغه قوم چې کله ایمان وروړي وو نو البته مونږ د هغوی نه د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لري کړي وو او هغوی لم د ژوند نه د فائدې اغشتلو موقع د یو مودې پورې ورکړي وو کچره ستاسو رب خوخه دا وي چې پزماکه کې د ټول خلک مؤمنان او حکم منون کی وي نو د زمکه ټول خلکو به ایمان وروړي وي نو آیات به خلک مجبور کی چې هغه مؤمنان شي هیڅوک د الله د اجازت نه بغیر ایمان نشي وروړي صفا او ویل شول چې کله د الله اذن نوي نو ایمان نه نصیب کیږي ولې چې الله هر یو کسله که هغه د دې لایق وي او کنه وي په زبردسته دا نعمت نه ورکي او د الله طریقه دا ده چې کم خلک د عقل نه کار نه اخلي نو هغه په هغوی باندې ګندګي ورغورځي یعنی توفیق ته واغشتي شي دوی ته وایا پزماکه او پاسمانونو کې چې سدي هغه ته په غړېدل سترګو وګوره او کم خلک چې اډو ایمان روړل نه غواړي دا هوی د پاره نه خي او يرونه اخر څه فائدہ کولی شي اوس دا خلک د دینه سوا د بل څه انتظار کوي چې هغه بد ورځي وویني کوم چې د دینه مخکې تیر شوی خلکو لیدل دي دوی ته وایا خدا نو انتظار کوي زه هم تاسو سره انتظار کوم بیا چې کله داسې وخت راشي مونږ خپل رسولان او هغه خلک بچکو کوم چې ایمان جوړوي زمونږ دا طریقه ده په مونږ باندې دا حق دی چې مؤمنان بچکو اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو کچره تاسو د اوسه پورې زما د دین په حق لا شک کیه نو واوري چې تاسو د الله نه سوا د چا بندگی کوي زه د هغه بندگی نه کوم بلکې صرف د هغه الله بندگی کوم چې د هغه په قبضه کې تاسو مرګ دی ما ته حکم شوی دی چې زه د ایمان وروړو والا خلکو نشم وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين او ما ته فرمایلی شوی دی چې ته یو مخیز شه او خپل ځان ټیک ټیک په دې دین باندې قائم کا او هیڅ کله هم د مشرکانو نه مکیږي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك او د الله نه بغیر یوې داسې هسته ته आवाज مکوه چې هغه نه ته فائدہ در رسول شي او نه نقصان فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين کته داسې وکړل نو په ظالمانو کې به وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو کله تا په مصیبت کې واچي نو د هغه نه سوا بل څوک نشته چې دغه مصیبت لري کی ځکه په مصیبت کې هم هغه رب ته رجوع کول پکار دي وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم او کاغستا په حق کې د سخیګړې اراده وکي نو د هغه فضل واپس کول والا هم څوک نشته دا هغه چې په خپل بندگانو کې چاته خوښ شي نو په هغه خپل فضل کوي او هغه معاف کول والا او رحم کول والا دی قل یا ایها الناس اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو تاسو د رب ته طرف نه حق راغله دي اوس چې چا سیده لار اونې ولا نو د هغه په سیده لار تلل دغه لپاره فائدہ لري او څوک چې گمراه پاتې شو نو د هغه گمراهي د هغه لپاره تبا کول والا ده او زه په تاسو باندې څه حوالدار نه یم او اے نبی صلی الله علیه وسلم وتبع ما یوحى الیک ته د هغه هدایت پیروي کوه کوم چې تا ته د وحی په ذریعہ درلېږل کیږي
واصبر حتى يحكم الله، او د هغه پورې صبر کوه چې الله فیصله وکړي، او هو خیر الحاکمین، او هغه بهترینه فیصله کول والا دی. سبحانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.